السلام علیکم قدرمنو، تاسو سره نن یو داسې ویډیو شریکوم چې یو دوه هلکانو یو ښځې سره ډیر عجیبه، ډیر ناروا، ډیر غلط کار کړی دی چې ویډیو هم موږ ته په لاس راغلی ده. دا واقعیا کوم ځای کې شوې ده او دې هلکانو د جینۍ سره څه کار کړی دی، تاسو سره ویډیو هم شریکوم. موږ سره تر اخره پاتې شئ. درنو دوستانو، ټولو نه اول به تاسو ته دا ووایم چې دا واقعیا په کراچۍ کې مخې ته راغلې ده. ویل کېږي چې دغه ښځه چې خپل بچی یې سکول ته بوتللو یا چېرته تلله، نو چې دا کله په یو ګلی باندې په یو لاره باندې تېرېدله، نو په دغه دوران کې یو دوه هلکان چې دا غلو یعنی رهزنانو د دې جینۍ خواته ورنږدې شوي او دې وخت کې د ماشومان هم کور ته منډه کړي او داسې ښکاري لکه د جینۍ ته په سترګو کې دوی یا سمره چې څه واچوي او یا یې د نشې څه ورویشتلي دي او د هغې نه پس بیا دغه ښځه په ځای ولاړه وي چې د لاس نه پرس هم غورځېږي او دې سره سره هغه په همغه ځای باندې راپرېوځي. اوس معلومه نه ده چې دا ښځه دغلته بیا مړه شوه او که څه چل شوی، خو دغه هلکانو چې ولیدل چې جینۍ راپرېوته، نو زر زر یې د هغې د پرس نه هر څه وویستل او لاړل او تښتېدل. یقینا چې افسوسناکه واقعه ده، ځکه چې په پاکستان کې نن سبا داسې واقعیت، داسې واردات ډېر شوي دي. نو په خپلو مېرمنو باندې، په خپلو بچو باندې ډېر زیات نظر ساتئ، ډېر زیات خیال پرې وکئ.